عرفان مجنون صاحب را سره موجود دی، هغوی ته خواست کوم چې راشي خپل کلام ووایي او د اسمیلا کلي ډېر محترم مشر شیراز ګل ساده صاحب دی تیار اوسي. مننه فیضي صاحب او د اجاز کاکا جي او د توصیف لالا هم ډېره مننه چې داسې ښکلي بنډارونه جوړي او رب دې د پښتو او پښتون ادب سیاست او د خدمت دا اجرا تل آباد ساتي. څنګه چې تورې تیارې شپې پسې سحر راځي، څنګه چې تورې تیارې شپې پسې سحر راځي، دغه شان ارې روجې پسې اختر راځي. او دا د ننګیالو د ډېرو ستړو برکت دی، دا د ننګیالو د ډېرو ستړو برکت دی. ښایسته ژوند د پښتون ماته په نظر راځي او د هر مظلوم د سوي زړونو د لوګو نه، د هر مظلوم د سوي زړونو د لوګو نه بوی ته ماته د ښایسته مشکو عنبر راځي. او باد مخالف د تیزېدو نه پته لګي، باد مخالف د تیزېدو نه پته لګي چې وږمې د ازادۍ په لر او بر راځي. د تاریخ په وینو رنګ هر منظر دی، د تاریخ په وینو رنګ هر منظر دی، که کابل که ننګرهار که پیښور دی. او هر غاصب چې د دې خاورې ارمان وجني، هر غاصب چې د دې خاورې ارمان وجني، هر د مینې ژوندی غږ ورته لښکر دی. او چې د ویش خنجر راکاږي په دې خاوره، چې د ویش خنجر راکاږي په دې خاوره، د یووالي هر ټکور ورته پرهر دی. او په خپل دریځ ولاړ دا پښتانه زلمي، په خپل دریځ ولاړ دا پښتانه زلمي، د غیرت اوږد خو نه ستړی سفر دی. او که د کرکې لمبې بلې شي هر لور ته، که د کرکې لمبې بلې شي هر لور ته، د پښتون زلمي هر شور ورته لوی شر دی. او د یرغل توپان که هر څو راپاسیږي، د یرغل توپان که هر څو راپاسیږي، خو د عزم هر یو ساس کې سمندر دی. او د امید سپوږمۍ راخیږي په دې خاوره، د امید سپوږمۍ راخیږي په دې خاوره، د پاسون خره شیبه ورته قمر دی. او د سپین سبا په تمه قربانۍ د ظلمو، د سپین سبا په تمه قربانۍ د ظلمو، د وفا هر یو سا ورته ریبر دی. نن مجنون په ننګ افغان سنګر ته درېږي، لیلا یې دا وطن عزم یې خنجر دی. د رنځور پلار خدمت ته غاړه نږدي، د شیخ سجدې دې په ګولۍ ولګي. اجي د رور بچي دې ناروده شول، ستا دا عمرې دې په ګولۍ ولګي. او امیره مور درنه خفه تلې ده، ستاسې روزې دې په ګولۍ ولګي. او چې د روپۍ شی په یو سل خرڅوې، ستا دا روجې دې په ګولۍ ولګي. او کوي زما امیل نیمګړې داسې، کوي زما امیل نیمګړې داسې، ستا دا تسبیح دې په ګولۍ ولګي. او نور به د زړه منو چې څه مو زړه دی، ستا فلسفې دې په ګولۍ ولګي. او زه چې د ستړي ژوند تپې شروع کړو، ستا دا کیسې دې په ګولۍ ولګي. او حق د اغیاره که غوښتلی نشي، د ځوان جذبې دې په ګولۍ ولګي. او لیک د عرفان که په پښتو کې نه وي، د ده نغمې دې په ګولۍ ولګي. مننه.